سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن په یوه بله مهمه موضوع در سره خبرې کوم. څنګه د اعصابو رګونه تقویه او زورور کو په خپل وجود کې. ګورئ، د اعصابو مرکزي او محیطي سیستم د بدن هر کوچنی او ستر فعالیت اداره کوي. یعنی هر څه چې زموږ په وجود کې کیږي ټول کړه وړه د اعصابو د مرکزي سیستم لخوا کنټرولېږي. مرکزي سیستم یا سنټرل نروس سیستم یا CNS زموږ اعصاب په دوو برخو ویشل شوي دي چې یو ته سنټرل نروس سیستم وایي او بل ته یې بیا پریفرل نروس سیستم وایي PNS. پریفرل نروس سیستم یا د اعصابو رګونه او سنټرل نروس سیستم یا په خپله برین، درست، دا دواړه یو ځای کیږي او د اعصابو سیستم جوړوي، نروس سیستم. درست؟ ښه، د هرې حجرې فعالیت، د هر ارګان حرکات و سکنات او فعالیت د همدغه عصبي سیستم په واسطه باندې کنټرولېږي. دغه کنټرول مستقیما د اعصابو د رګونو په واسطه باندې مساعد شوی ده. تاسو په دې شکل کې د اعصابو یوه حجره ګورئ. موږ به د اعصابو حجرې ته نیورون وایو. نیورون دغسې په میلیاردونو حجرات یو ځای کیږي او د اعصابو یو رګ جوړوي. دې ساحې ته ډنډرایټس وایي. ډنډرایټس دا ساحه یې د اګزون په نامه باندې یادیږي. اګزون، درست؟ او دا ساحه یې سل باډي یا د حجرې مرکزیت په همدې بخش کې ده چې په داخل کې بیا هسته لري، نیوکلس، او نیوکلیس بیا په خپل داخل کې DNA لري او په DNA کې بیا کوډونه موجود دي چې په د هغې په واسطه باندې دوی خپل فعالیتونه او روزمره کار مخته بیایي. ښه، موږ نیورون ته structural او functional unit وایو. structural او functional unit څه معنا لري؟ structural او functional unit دغسې حجرات په میلیاردونو سره یو ځای شي، یو عصبي رګ جوړوي او په هغه عصبي رګ کې بیا دوی خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. ځکه خو وظیفوي او ساختماني واحد دې ته ویل کیږي. یعنی په میلیاردو نیورونونه سره یو ځای شي او یو عصبي رګ جوړوي. دغه عصبي رګ د نیورون له جوړښته منځته راغلی. موږ د نیورون په دې ساحه باندې یو څه تم کیږو، اګزون چې ورته وایي. اګزون، درست؟ دا اګزون دلته رسمو. د اګزون شاوخوا ته حجرات موجود دي. دغه حجراتو ته شوان سل ویل کیږي. شوان سل، لسګونه او سلګونه شوان سلز په یو اګزون کې سره یو ځای کیږي او د مایلن شیټ په نامه یوه پرده جوړوي. شوان سل داسې لیکل کیږي. شوان سل. شوان یو عالم و چې د لومړي ځل لپاره په اګزون کې دا حجرات وپېژندل. لسګونه او سلګونه شوان سلز سره یو ځای شي، دا سل باډي ده او دا ډنډرایټونه دي. دا هم ډنډرایټ ده. ښه، او یو شیټ جوړوي چې دې ته مایلن شیټ ویل کیږي. مایلین شیټ. دغه مایلین شیټ په حقیقت کې د هغه نخاع یا د اعصابو د هغه جزء حفاظت کوي چې په منځ کې راتیر شوی ده او انګیزې د اکشن پوټنشل په واسطه یا تر عنوان لاندې انتقالوي. په شکر کې دغه شوان حجراتو ته صدمه رسیږي. په جرحه او په ترافیکي حوادثو کې یا د هر ملحوظ پر اساس چې په شوان سل فشار راغی نو ورو ورو تخریب کیږي، له منځه ځي او څه چې منځته راځي هغې ته ډیمایلینیټیو نیوراپیتي وایي. یعنی د هر ملحوظ پر اساس که چیرې د شوان سل یا د اګزون شاوخوا ته دغه حجرات متضرره شول،
بالاخره د ضرر نه وروسته خپله وظیفه سرته نشي رسولی، ناروغه شي، مریضان شي. نو د ډیمایلینیشن نیوروپاتی په نامه تکلیف منځته راځي. ډیمایلینیشن څه معنا؟ دغه کوم حجرات چې دغه ځای کې ګورو چې د شوان په نامه باندې یادېږي، دا د شوان حجرات بالاخره له منځه ځي. کله چې له منځه لاړل نو یو عصبي واحد نشي کولی چې خپله وظیفه یا فنکشن سرته ورسوي. وظیفه یې څه ده؟ د انګیزو انتقال، انتقالات انګیزه یا د انګیزو انتقال. کوم انګیزه؟ هغه انګیزې چې عصبي سیستم تحلیل کوي، تجزیه کوي، یعنی د محیط سره ټول ارتباطات د همدغو حجراتو او رګونو په واسطه باندې اعصاب تحلیل کوي. او د ډیمایلینیټیو نیوروپاتی کې دغه موضوع بالاخره خپل مفهوم له لاسه ورکوي، یعنی حجرات په سمه توګه انتقالات نه کوي. کله چې زموږ عصبي حجرات انګیزې انتقال نه کړي څه منځته راځي؟ یو څه ته موږ نمنس وایو، نمنس یا قرختي او بېحسي. د بدن ځینې ساحې قرختې او بېحسه شي. ډیری وخت موږ د پښو د تله د سوځېدو سره مخ کیږو، یا د پښو تلو کې میږی میږی وضعیت احساس کوو. دغه ټول د نمنس یا د بېحسۍ په نامه په مفهوم باندې افاده کیږي. همدا رقم پر اسټیزیا، پر اسټیزیا، پر اسټیزیا د غلطو انګیزو انتقال ده. اکثرا د پښو ګوز ګوز یا میږی میږی کیدل یا خارښ کول یا بریښ کول، دا ټول هغه موضوعات دي چې د اعصابو رګونه پکې ضعیفه شوي دي او وروسته پرې غږیږو چې د کومو خوراکي توکو په واسطه دغه د اعصابو رګونه قوي کړو. د پراسټیزیا په ترڅنګ ډسټیزیا، ډسټیزیا هم منځته راځي. ډسټیزیا څه معنا لري؟ مطلقاً عصبي رګونه خپل فعالیتونه په ټپه ودروي، یعنی انګیزې مرکزي سیستم ته نه انتقالوي او دا هغه شدید ناروغیو کې منځته راځي. که چیرې شکر کنټرول نشي، ټایپ 2 ډایبټیز، د وخت په تیریدو باندې دا ناروغي ډسټیزیا منځته راولي. همدا رقم په ترافیکي حوادثو کې که چیرې رګونه وشلېږي ډسټیزیا منځته راولي. که چیرې د پښو تلې سوځېږي، برننګ فیټ سنډروم لرو، برننګ فیټ سنډروم، او د شکر ناروغي هم نه وي موجوده، نو بهتره ده چې د اعصابو د رګونو د تقویې او د ځواکمنۍ دپاره لاس په کار شو. دغه رګونه په څه باندې تقویه کیږي؟ تاسو وګورئ، موږ په خپل محیط کې ډیر خوراکي توکي لرو. یو ته تاسو به حتما نوم اوریدلی، وایټامین D3 یا وایټامین D چې ورته کوم ویل کیږي. دا وایټامین D د اګزون شیټ د تقویې لپاره ډیر مهمه ده. کولی شئ د لمر د وړانګو نه وایټامین D واخلئ. همدا رقم وایټامین B12 یا ویټامین B12 یا میکوبالامین په سرو میوو کې زیاتره موجود وي. واټر سالبل ویټامین ده، په اوبو کې حل کیږي. دا تر اوسه پورې یو پیژندل شوی فاکتور ده چې په اګزون کې دغه مایلین شیټونه اخلي او تقویه کوي، یعنی کوم حجرات چې د شوان په نامه یادېږي د میکوبالامین په واسطه تقویه کیږي. د دې ترڅنګ د مګنیزیم په نامه مواد، مګنیشیم، دا نو د اعصابو د تقویې لپاره، خصوصا د اعصابو د رګونو د تقویې لپاره زښت زیات مهمه دي. د عضلاتو د تقلص سبب ګرځي، د وینې د رګونو د تقلص سبب ګرځي. که چیرې په کافي اندازه موجود وي، کارډیو پروټیکټیو دي، د زړه د حملاتو مخنیوی کوي. د دې ټولو ترڅنګ شوان سیلز او اګزون شیټ هم تقویه کوي. نو موږ باید په غذایي توکو کې حد اقل د مګنیزیم منابع هم د ځان سره ولرو. 400 ملي ګرامه مګنیزیم الا 600 ملي ګرامه مګنیزیم په یوه ورځ کې موږ اخیستلی شو. زه په خپله د ضرورت پر اساس 600 ملي ګرامه مګنیزیم پر ډے په یوه ورځ کې اخلم. د دې ټولو ترڅنګ فولیک اسید یا فولیټ چې ورته ویل کیږي، دا د اعصابو د رګونو د تقویې لپاره یو ډیر مهم او ایسنشل فیکټر ده. فولیټ هم خپل منابع لري، په فارماسیو او درملتونونو کې هم کولی شي استفاده کوي. هغه ناروغان چې روماتیزم لري او د سلفاسلازین په نامه دوا خوري، هغوی د حتما د فولیټ نه استفاده وکړي چې د وخت په تیریدو د ډیمایلینیټیو نیوروپاتی سره مخ کیږي.
یو څه ته د بابونې ګل وایي که مو نوم اورېدلی ګل بابونه یا د بابونې ګل نه پوهېږم چې په پښتو کې به دته څه ویل کېږي ګل بابونه بابونه دا تقریبا طبیعي پریګبلین ده دغه پریګبلین یا ګاباپنټین په نامه چې کومې دواګانې موجود دي اکثرا د نیوروپاثي لپاره کارول کیږي که غواړئ چې طبیعي زیرمو نه استفاده وکړئ نو ګل بابونه دا کولی شئ د چای په شکل یې وڅښئ کولی شئ مختلفې نورې لارې د خوراک لپاره ولټوئ په ټوله کې طبیعي منابع ډېرې مهمې دي ګټې لري او هیڅ ډول تاوانونو سره مو نه مخ کوي هیله ده چې دا بحث یو څه ګټور تمام شوی وي مننه